बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी दा पते की टॉपिक ते ट्यूबरक्लोसिस दा चैप्टर नंबर 6 ते ट्यूबरक्लोसिस ता मुंगा पर शॉर्टकट के वायो टीबी यानी टीबी मरज दे सड़ी पड़पुसान ची दे हगा खराबई कुलमी ची दी हगम खराबई द दې وجوهات دي د دې ټول نه غټه وجه چې دا هغه یو بیکټیریا دی او د هغې بیکټیریم نوم دی مایکو بیکټیریم ټیوبرکلوزیس دا یو بیکټیریا دی چې د هغې نوم دی مایکو بیکټیریم ټیوبرکلوزیس دا چې کله جسم ته لاړ شي نو دا زموږ پړپوسان چې دی هغه خرابوي یو وجه دا ده بله وجه څه ده پور کوالټي اف لیوینګ چې کله په دې ځای کې اوسېږي چې هلته کې سخاوالی ډېر زیات وي نو په هغه ځای کې دا بیکټیریا چې دی پیدا کېږي یا اوور کراوډینګ چې په یو کور کې 15 شپاړس کسان یو ځای اوسېږي په یو کمره کې 15 شپږ کسان اوسېږي نو د هغې د وجې نه دا کاز نو دغه چې دی دا وجوهات دي یو زموږ سره بیکټیریا دی مایکو بیکټیریم ټیوبرکلوسیس ورته وایي یو چې ستا د اوسېدو کنډیشن ډېر زیات خرابي او بل چې تو په ګڼه کور کې اوسېږي نو د هغې د وجې نه دا بیماري چې ده دا خورېږي اوس زموږ سره د دې څه سیمټمز دي علامات دي چې کله د بیماري تاسو ته ولګي یا د بیکټیریا راشي ستاسو جسم ته ننوځي نو د دې علامات څه دي یو علامات دا د کرونیک کف چې ټوخی به کې بار بار په ټوخی کې ټوخی به دې نښه کېږي چیسټ پین په سینه باندې ډېر زیات درد دي تبه به درته وي او چې کله ټوخی کې د هغې څه به ستا بلغم راوځي نو چې کله دا خبرې ډاکټر ته تو دا ووایې نو هغه تا د ټي بي ټسټ کوي په هغې باندې څه ټایم ولګي د هغې نه بعد تا ته ووایي چې ستا ټي بي دی خو شرط پکې څه دی چې تا ته دا علامات دي نو چې اوس کله تا ته ټي بي نو په تا به اثرات څه hard nodules called tubercle is formed in the lungs نو داسې چل وشي چې ستاسو کوم پیپړي دي کوم پړپوسان دي په هغې کې غوټې وشي چې کله پکې غوټې وشي نو هغې ته چې دی مونږ څه ورته وایو ټیوبرکل ورته وایو یا ټیوبرکل ایکسپینډز اینډ لنګز سلولي ډیټریوریټ دغه غوټې چې دي دا غوټې دونه زیاتې غټې شي چې د هغې د وجې نه ستا ټول پړپوسان خراب شي چې کله ستا ټول پړپوسان خراب شي د هغې سره ستا کوم الویلای ده کومې ته چې اکسیجن ځي کومې ته چې وینه راځي د اکسیجن او د وینه چې دی میلاویږي نو هغه خراب شي نو د هغې د وجې نه چې کله تاسو بیا اکسیجن ناکاږي نو هغه اکسیجن واپس په زوره باندې بیا راوځي نو د هغې سره تاسو ټوخی کوئ د هغې سره بیا ستاسو سینه چې دی درد کوي یاد ساتئ چې کله مایکو بیکټیریم ټیوبرکلوسیس بیکټیریا ستاسو جسم ته لاړ نو هغه ستاسو د لنګ سره سیچل کوي د پیپړو سره ستاسو پیپړو کې هغه غوټۍ کوي او هغه تورې تورې غوټۍ نو ټول پړپوسان چې دی د هغې سره خراب شي اوس د دې ټریټمنټ څه دی ټریټمنټ دا دی چې ته په شپږ میاشتې فل کورس کې یا دا زموږ سره څلور میاشتې اکثر چې دی زموږ سره 9 میاشتې د ټي بي د کنډیشن پورې خبره ده چې ټي بي چې دا څنګه ده او د دې لپاره یو ویکسین هم دی چې هغې ته موږ په شارټکټ کې بي سی جي وایو یعنی بیسیلي کیلمیټي ګیورین نو دا ویکسین هم د دې ټي بي دپاره د دې د بیکټیریا د روکتام دپاره چې دی استعمالیږي نو خبره دا ده چې کله تاسو ته ټي بي وشي نو هغه د مایکو بیکټیریم ټیوبرکلوسیس بیکټیریا چې دی د هغې نه لګي د هغې سیمټم چې دی په سینه باندې درد دي ټوخی پړپوسانو کې چې دی غوټۍ وشي او شپږ میاشتې به علاج کوي که په دې شپږ میاشتو کې تاسو یو ورځ هم ګولۍ قضا کړه نو دا علاج به بیا د سره کېږي تاسو چې څلور میاشتې فرض کړه تاسو علاج وکړو په 15مه میاشت تاسو یو ګولۍ قضا کړه نو دا څلور میاشتې بیا دوباره د سره کوي او انسان باندې چې ډېر زیاته سړوبي راځي شارټ ټاپک ته شارټ کوېشن کې راځي بالکل آسان مې درته ووایي زه امید کوم په دې پوه شوي یې تھینک یو